سلام وخت بخیر ستړي مشي سس پمره ګرځم یوه تازه او بد خبر ته تخار او زابل کې 13 افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان شمال ختیځ ته له تخار ریپورټونه وایي چې د دغه ولایت په خواجه غر ولسوالۍ کې تېره شپه د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. د تخار د پولیسو ویاند خلیل اسیر وویل وسلوالو طالبانو د شپې 10 بجې د خواجه غر د سرپرست قماندان پر کور برید کړی و چې په پایله کې 12 امنیتي سرتیري او یو ولسي وګړی وژل شوی او شپږ نور بیا ټپیان دي. ښاغلي اسیر زیاته کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې شاوخوا 2 ساعته دوام وکړ او بریدګرو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته. نوموړي د طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېر ونه ښوده. د هغه په خبره د پیښې ځای ته د مرستندویه ځواکونو په رسیدلو سره د طالبانو برید په شا وتمبول شو. خو بل خوا د خواجه غر ولسوالۍ یو سیمهیز سرچینه وایي د نښته کې د سیمهیزو پولیسو او پولیسو په ګډون 14 سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او زیاتوي چې طالبانو د خواجه غر ولسوالۍ د ښار پر یو شمېر برخو ولکه هم ټینګه کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د وروستیو کې په تخار، بدخشان او ورڅرمه ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ د مارچ پر 28 بیا د طالبانو لاس ته ورولوېده. څنګ ته په جرم کې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو د ځینو پوستو خبر ورکړل شوی دی. له بل خوا د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې 6 سرتیري وژلي دي. د دفاع وزارت اعلامیه کاږي چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.